له یو چا څخه د مننې او تشکر انتظار مه کوه. الله تعالی بندګان پیدا کړي چې د هغه عبادت وکړي او روزي ورکړي، چې د هغه شکر پر ځای کړي. ډېرو خلکو د غیر الله عبادت کړی او ډېرو یې له غیر الله څخه مننې کړي، ځکه چې د جفا او د نعمت د ناشکرۍ طبیعت پر ډېرو خلکو برلاسی دی. نو د دغه ډول وګړو سره چې ستا ښېګڼه او احسان نه مني ټکر مه کوه. او داسې خلک کله کله ستا پر وړاندې پر دښمنۍ هم راپورته کېدلی شي، او دا له دې عمله چې تا له هغوی سره احسان کړی. د التوبې په 4 آیات کې راغلی ژباړه. او د دوی د انتقام او غچ اخیستنې د بل مقصد لپاره نه دی، مګر دا چې الله تعالی او د هغه رسول ورسره ښېګڼې او احسانات کړي. تاسو به د تاریخ په پاڼو کې د یو داسې پلار کیسه هرومرو ولولئ چې په خپله یې لوږه او تنده وګاله، شپې رڼا کړې او د زړه په وینو یې خپل زوی وپاله. او هغه چې کله پر مټو قوي او غښتلی شو، نو د یوه خوړونکي سپي په دود یې د خپل پلار په داړلو او سپکاوي پسې راواخیست. که کوم خلک چې د احساناتو پاڼې سوځوي او د پخو ارادو د وژلو هڅه کوي، دوی په نسبت د ثواب او انعام هیله د همغه ذات نه وکړه چې خزانه یې پناه او زوال نه لري. دغه ارزښتمن او ګرم خطاب تاسې دی. دغه ارزښتمن او ګرم خطاب تاسې دې ته نه رابلي چې له یو چا سره بالکل ښېګڼه مه کوئ، بلکې تاسې ته همدا په ډاګه کوي چې نیکي کوئ او دریاب ته یې غورځوئ. د نااهله د ناوړو اخصلو عملونو له کبله مه ناامیده کېږئ. له یو چا سره خیر او ښېګڼه یوازې د الله تعالی په خاطر کوئ. تاسې به په هر صورت او هر حالات کې سرلوړي او بریالي اوسئ. په دغه برخه کې د یو چا انکار، سرغړونه تا ته هېڅ زیان نشي متوجه کولی. په صحیح البخاري کې راغلي پورتني لاسونه تر لاندیني لاسونو غوره دي. د الدار په 9 آیات کې راغلي ژباړه: موږ د الله تعالی په خاطر تاسې ته ډوډۍ درکوو او په بدل کې له تاسې څخه بدل او تشکر نه غواړو. ډېر پوهه او هوښیار خلک له همدې کبله له پامه غورځول شوي، ګواکې دوی دغه ناشکرو نه منونکو په اړه دغه الهي فرمان نه دی اورېدلی. د یونس سورت په 12 آیات کې راغلی ژباړه: دا چې کله موږ له هغه څخه د ستونزې یو خواته کړي، دا چې کله موږ له هغه څخه هغه ستونزه یو خواته کړه، نو داسې عکس العمل وښایي، ته به وایې د دغې ستونزې او تکلیف په لرې کولو کې له سره موږ رابللي نه یو. دغه راز د تیري کوونکو لپاره د هغو عملونه ښایسته کړی شي. تعجب مه کوئ دا چې ته یو نازولی او نااهله ته قلمي قدرت ورکړ او هغه ستا بدي ولیکي، او یا دې کوم ګوډ او ړوند ته امسا ورکړه چې تکیه پرې وکړي او هغه ستا پر سر ټپي کړي. همدغه د دغه بشریت په نیز چې د الله تعالی پر وړاندې د انکار او نه مننې په کفن کې نغښتل شوي اصل دی. د مننې په کفن کې نغښتل شوی اصل دی. زه او ته څوک یو